هغه 19 کلنې افغان نجلۍ خپل ځان ختم کړ چې د پیسو په خاطر یې له 80 کلن سړي سره واده کړی و او له څو ورځو راهیسې د دغه نجلۍ ویډیو او تصویران په سوشل میډیا باندې گردش کوي. اخر څه وجه وه چې دغه افغان نجلۍ خپل ځان ختم کړ او د دې کورنۍ اوس څه وایي؟ که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. قدرمن دوستانو، له څو ورځو راهیسې په سوشل میډیا باندې یوه ویډیو گردش کوي چې پکې لیدل کېدل یو 19 کلنې افغان نجلۍ له یو 80 کلن سړي سره د پیسو په خاطر واده کړی و. د دوی د واده دغه ویډیو په انټرنیټ باندې ډیره زیاته وایرل شوه او هر چا به دغه ویډیو شیر کوله. په سوشل میډیا دغه ویډیو ته ډیرو افغانانو غبرګون وښودل او ویل به یې چې دا ډیر ناوړه او خراب کار شوی دی چې یو 19 کلنه نجلۍ 80 کلن سړي ته ودیږي. خو اوس یو تازه خبر راورسېدل چې پکې ویل کېږي هغه افغاني 19 کلنې نجلۍ چې له 80 کلن سړي سره واده کړی و ځان یې ختم کړی دی. د دغه نجلۍ مور او پلار وایي چې زموږ ډیر زیات غربت و، نو د غربت په وجه مو خپله 19 کلنه لور دغه 80 کلن سړي ته ور واده کړه تر څو هغه موږ ته د دې نجلۍ په بدل کې پیسې راکړي او زموږ د غربت په کمولو کې څه نه څه مدد وشي. د دغه نجلۍ مور وایي چې زما لور په لومړیو کې له دغه سړي سره خوشحاله وه، خو چې له دغه سړي سره یې هفته تېرېده نو په موږ باندې ډیر بد زیری وشو او خبر راغی چې لور دې ځان ختم کړی دی. د دې نجلۍ مور زیاتوي دغه کوم سړي ته چې موږ خپله 19 کلنه لور ور واده کړې وه دا ډیر ښه سړی و، خو چونکې زموږ د لور عمر کم او دغه بوډا سړی و نو شاید په دې خاطر باندې زموږ لور وخت نه سوی ورسره تېرولی نو ځکه یې ځان ختم کړی دی.